علي حضرت غازي امان الله خان د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته د یو قانوني حکومت د جوړولو او د هیواد د آبادولو لپاره دومره کار وکړ چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ساری نه لیدل کیږي. په قانوني اصلاحاتو کې لومړی ګام دا و چې د واک سرچینه له مطلقیت څخه مشروعیت ته واړول. هغه د واک د ترلاسه کولو او واک ته د مشروعیت بخښلو په سرچینه کې اصلاحات راوستل. د دولتي چارو د نظم او د چارواکو د صلاحیت او مسؤلیت د ټاکلو لپاره نظامنامې یعنی قانونونه جوړ کړه. اساسي نظامنامه یا د افغانستان لومړنی اساسي قانون یې د 1923 میلادي کال د فبروري پر 9 نیټه د جلال آباد په لوی جرګه کې د ملت د 802 استازو لخوا تصویب کړ چې وروسته بیا د پغمان په لوی جرګه کې تایید شو. هغه قوانین چې مخکې جوړ شوي و اساسي قانون سره همغږي شول.